دوی له تانه پوښتنه کوي چې په هغه ورځ به دغه غرونه چیرته لاړ شي. ووایه چې زما پروردګار به هغه خاورې ری کړي، وابه یې لوځوي او ځمکه به یو داسې هوار سوتره میدان جوړ کړي چې په هغه کې به ته هیڅ لوړه ژوره ونه وینې. په هغه ورځ به ټول خلک د آواز کوونکي په بلنه سم سیخ راشي، یو بڅری کوږوالی به ونشي ښودلی او غږونه به د رحمان خدای په وړاندې خپ شي. له ډېر ټیټه غږ نه پرته به ته نور هیڅ وانه وري. په هغه ورځ به شفاعت په درد نه خوري مګر دا چې چاته رحمان خدای د هغه اجازه ورکړي او د هغه خبر اورېدل خوښ کړي. الله د خلکو په وړاندې وروسته ټول حال باندې پوهیږي او نور ته د الله په ارتباط پوره معلومات نشته. د خلکو سرونه به د هغه تل تر تله ژوندي د کائناتو مدبر په وړاندې ټیټ شي. نامراده به وي په هغه وخت کې چا چې د ظلم د ګناه پیټه یې راخیستی وي او هغه چاته به د څه ظلم او حق ضایع کېدو خطر نه وي چې ښه عمل وکړي او د دې ترڅنګ هغه مؤمن هم وي. او ای محمد صلی الله علیه وسلم، په همدې ډول مونږ دغه عربي قرآن نازل کړی دی او په دې کې مو راز اخطارونه ورکړي دي. ښایي چې دوی له انحراف نه ځان وژغوري یا د ده په برکت په دوی کې د متوجه کېدو څه نښانې پیدا شي. نو پورته او لوړه دی حقیقي باچا او ګوره د قرآن په لوستلو کې تلوار مه کوه تر څو پورې چې تا ته د هغه بشپړه وحی نه وي رسول شوي او دعا وکړه چې ای پروردګاره ما ته لا زیات علم راکړه. مونږ له دې نه مخکې آدم علیه السلام ته یو حکم کړی و خو هغه هیر کړ او مونږ په هغه کې تصمیم ونه مینده. یاد کړه هغه وخت چې مونږ پرښتو ته ویلي و چې آدم ته سجده وکړئ. هغو ټولو خو سجده وکړه مګر یو ابلیس و چې انکار یې وکړ. په دې سره مونږ آدم علیه السلام ته وویل چې ګوره دا ستا او ستا د میرمنې دښمن دی، داسې نشي چې دی تاسې له جنته وباسي او تاسې په غم او بدبختۍ اخته شئ. دلته خو تاسې ته دا هوساینه شته چې نه وږي بېوزلي اوسیږئ نه مو تنده او تودوخه ربړوي. خو شیطان هغه تیر ویست، ورته یې وویل ای آدمه تا ته هغه ونه دروښیم چې په هغې سره تل تر تله ژوند او نه ختمېدونکی سلطنت په لاس درځي. په پای کې دواړو میړه میرمنې د هغې ونې میوه وخوړله. نتیجه دا شوه چې سمدلاسه د هغو سطر یو د بل په وړاندې لوڅ شو او دواړه د جنت په پاڼو سره د خپلو ځانونو په پټولو باندې لګیا شول. آدم علیه السلام د خپل رب نافرماني وکړه او له سمې لارې نه واوښت. بیا د هغه رب هغه غوره کړ او د هغه توبه یې قبوله کړه او هغه ته یې لارښوونه وکړه. الله فرمایل تاسې دواړه یعنې آدم علیه السلام او بیبي حوا له دې ځایه یعنې جنت څخه کوز شئ. تاسې به یو د بل دښمنان یاست. اوس که زما له لوري تاسې ته کوم هدایت ورسیږي نو څوک چې زما د هغه هدایت پیروي وکړي هغه به نه ګمراه شي نه به په بدبختۍ کې اخته شي او څوک چې زما له ذکر یعنې د نصیحت له درس نه مخ واړوي د هغه لپاره به په دنیا کې تنګ ژوند وي او د قیامت په ورځ به موږ هغه ړوند راپاڅو. هغه به ووایي پروردګاره په دنیا کې خو زه سترګور وم دلته دې ولې ړوند راپاڅولم. الله تعالی به وفرمایي هو په همدې شان دي زموږ آیاتونه چې تا ته راغلي وو تا هیر کړي وو هماغسې نن ته هیرول کېږي. په دې ډول موږ له حده تیري کوونکو او د خپل رب د آیاتونو نه منونکو ته په دنیا کې مجازات ورکوو او د آخرت عذاب زیات سخت او ډیر پایښت لرونکی دی. او آیا دغه خلکو ته د تاریخ له دغه درس نه څه درس ور په برخه نشو چې له دې نه مخکې موږ څومره قومونه هلاک کړي دي چې د هغو په وران شوو کلیو کې نن دوی ځي راځي. په حقیقت کې په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې د سالمې پوهې خاوندان دي. که ستا د رب لخوا مخکې د یوې خبرې پرېکړه نه وای شوې او د مهلت یوه موده نه وای ټاکله شوې نو ارومرو به د دوی هم فیصله شوې وای. نو ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی چې کومې خبرې جوړوي پر هغو صبر وکړه او د خپل رب له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیان کړه له لمر ختلو نه مخکې او له لمر پرېوتلو نه مخکې او د شپې په وختونو کې هم هغه پاکي بیان کړه او د ورځې په څنډو کې هم ښایي چې ته راضي شي.
او د دنیوي ژوندانه هغه ځل بل ته سترګې قدرې هم مو راړوه چې موږ له دوی نه راز خلکو ته ورکړي دي. هغه خو موږ په ازموینه کې د هغو د اچولو لپاره ورکړي دي. او ستا د رب درکړای شوې حلاله روزي ډیره ښه او پایښت لرونکې ده. خپلې کورنۍ ته د لمانځه توصیه وکړه او په خپله هم د هغه پابند اوسه. موږ له تا نه کومه روزي نه غواړو، روزي خو موږ تا ته درکوو او د عاقبت ښېګڼه د پرهیزګارۍ لپاره ده. هغوی وایي چې دغه سړی د خپل رب له لوري نه کومه نښانه یعنې معجزه ولې نه راوړي؟ آیا دوی ته د مخکنیو صحیفو ټولې ښوونې په څرګند ډول بیان شوې نه دي راغلي؟ که موږ د هغه له راتګ نه مخکې دوی په کوم عذاب سره هلاک کړي وای، نو بیا به هم دوی ویل چې ای زموږ پروردګاره، تا موږ ته کوم پیغمبر ولې راونه لیږه چې موږ له ذلیل کېدو او رسوا کېدو نه مخکې ستا د آیتونو پیروي غوره کړې وای. ای محمد صلی الله علیه وسلم، دوی ته ووایه هر یو د چارې عاقبت ته سترګې په لاره دی. نو اوس منتظر اوسئ، ډیر ژر به در معلومه شي چې څوک په سمه لاره تلونکي دي او څوک د هدایت موندونکي دي. الله ستر رښتیا ویونکی دی.